او دې کې شاته دا خلک خو لګیا دي سو لویه ډرامه شروع کړه. دا خوشحاله خلک دي. Emirates. Okay, thank you so much. Stay happy. ملګرو سلامونه مې واخلئ. د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا شیبې زه په قطر دوحه ایرانی بازار کې ولاړ یم. قطر ته راغلی یم. زمونږ په دوحه کې یو میوزیکل کنسرټ و، یو سندریز بنډار و. زه چې چېرته هم لاړ شم نو زما دا خواهش وي چې د خپل کار سره سره زه هغه ځای ایکسپلور هم کړم او بیا خپل وطنوالو ته یو پیغام هم ورسوم چې هیوادونه وطنونه ترقي او پرمختګ څنګه کوي. خواوشا شپېته یا 2 کلن قطر چې دا په ګلف کنټریز کې یا په خلیج کې راځي او دا د دنیا په مالدار ترین ملکونو کې په لومړي صف کې قطر ولاړ دی او د دنیا سیفست یا پر امنه ښارونه چې دي ملکونه نو په هغې کې په 2م نمبر باندې دی. د قطر پولې یا بارډرز چې دي ټولې نورې د سمندر لارې دي خو یوازینۍ ځمکنۍ لاره چې دا د سعودي عرب سره ده. قطر په لومړی کې د برټش راج یا د برطانیې په قبضه کې و، بیا سعودي عرب دا ترلاسه کړو. د سعودي عرب نه بیا دیو په خپله باندې ازادي ترلاسه کړه. قطر تر دې دمه ډېر لوی پرمختګ کړی دی. قطري شاهزاده نوم به تاسو اورېدلی، د دوحه پیس ټاک به تاسو اورېدلی او بیا په 13 د فیفا ورلډ کپ نوم به تاسو اورېدلی. وړوکی غوندې ملک دی خو تاسو یقین وکئ چې په قطر کې تاسو کومه مجموعي خوشحالي ووینئ، بشر دوستي ووینئ، قانون ووینئ، ستاسو عقل به د جمود ښکار شي. بیا دیو پریزرویشن آف انډیجنس کلچر یا خپل د پخواني کلتور خوندي کونه. دا زه چې اوس کوم بازار ته راغلی یم په دې کې دا تورې توکې تاسو کتی شئ. دې ته دیو ایراني بازار وایي او دې کې شاته دا خلک خو لګیا دي سو لویه ډرامه شروع کړه. دا خوشحاله خلک دي، ټینشنیان نه دي. دا ګورئ زمونږ په وطن کې چې داسې ودرېږو نو 2 څپېړې دي خوړلي خو دا خلک ښه خوشحاله دي، ژوند کوي. ما ولیده په دې بازار کې په زرګاو نه په لکاو ټورسټ د هر رنګ، نسل، ذات پات، دنګ، چت، تور، سپین جامې، کالي، پینټ، شرټ. چاته ونه وي چې سر دې روک شه دا دې څنګه جامې اغوستې دي. چا په چا باندې ګزار ونه کو. اگر چې قطر چې دی دا 100% مسلمان ملک دی، مسلمان او سنی مسلمانان دي دلته. خو دلته پکې د هر مذهب، د هر رنګ، د هر سوچ ډېر لوی قدر دی. بهرحال خلک راته هم نیغ نیغ ګوري وایي چې دا سړی لیونی شوی دی. خو زه هر ځای کې د دې لیونی یم چې زما وطن ولې نه آبادېږي. غني وطن دی، خوشحالي هلته ده، موسمونه هلته دي، فروټس هلته دي، سره سپین هلته دي، خو زه آباد نه شوم. هلو هاو آر یو؟ فاین. ویر آر یو؟ قطر. Emirates. Okay, thank you so much. Stay happy. دلته خلک ملک دی خو زما یو دوه پښتانه قطري شاهزادګان څنګه چل ځوانانو؟ وعلیکم سلام. ستړي مشئ. ډېره مینه او احترام په دې بازار کې روانو ما نو دیو را سره هم میلاو شو وخت نو دیو ته مې تاسو دغلته ودرېږئ زه خپله انټرو ورکوم بیا به تاسو راځم. دا دواړه وایي چې موږ مومندو پېښور کې اوسېږو خو پیدایش زموږ په قطر کې شوی دی. په قطر کې پیدا شوی که نه؟ قطر دوحه کې پیدا شوي یو. ها او پلار نیکه دغه ټیمونه دلته وو دلته. وطن ته پکې ځای راځئ؟ او وطن ته چکر و. وطن ډېر خوږ وطن دی. بس فریدونه ښه وطن خو خوږ دی خو په وطن کې امن داسې ډېر نشته دی. امن به بس دغه امید لرو چې امن دی پکې راشي. چې امن راشي نو بیا به هر څه ټیکي. هر څه به ټیکي. زما یو څو نور ملګري هم په لاس راغله. انجینر صاحب راځه. انجینر صاحب لویه غویمه مې جوړه کړې ده قطري شاهزادګان مولې. انجینر صاحب ته څنګه یې؟ خوشحاله سوکاله. تاسو ما پسې راغلی؟ خوشحاله کړه. تاسو لټولی تاسو موږ نه پېژنه که نو زه خو چې داسې ښکلی ځای ووینم بیا به مالته نه لټوئ. زه خو د ښکلا قایل سړی یم. راځئ مخکې عمره ته هم راځئ. انجینر صاحب ما خو خپله خبره وکړه خو ته په دې قطر کې د څو مودو راسې دلته ژوند کې؟ افغان صاحب دلته تقریبا 10 کاله زما ووتم. 10 کاله دې ووتم. داسې کم چیز دی په قطر کې چې هغې د قطر مجموعي زندگی خوشحاله کړې ده او دلته خلک ډېر پرامن دي. د 13 کالو تجربه دې څه ده؟ افغان صاحب دلته هر یو سړی د یو بل په خدمت کې لګیا ده. د یو بل ته لاس ورکوي افغان صاحب. او د هر سړی په اتحاد دی، امن او اتحاد. افغان صاحب دلته امنیت ډېر برقراره دی ماشاءالله. امنیت ډېر ښایسته دی. هر سړی په کاروبار مصروف دی او د ملک ته هر سړی خپل کنټریبیوشن ورکوي. هغه قطري دی که هغه ایکسپیټریټ دی که هر څوک دی د ملک ته کنټریبیوشن کوي او د ملک ته خدمت کوي نو ځکه د ملک په ترقۍ روان دی. یعنی هر انسان دلته په تعمیر کې یا کنسټرکشن کې خپل کردار لوبوي نه چې په تخریب کې. بالکل. اورېدلې مې چې دلته 80%
خارجیان دي د بهر نه خلک راغلي دي او 40% یوازې د دې ځای خلک دي همداسې ده درسته د افغانستان د خبره ده یعنی دیو یوازې په 80% بارانو خلکو باندې دومره پرمختګ کړی دی بالکل افغانستان زموږ تاسو په پښتنو د هند خلک هم شته افغانستان د بنگال خلک شته دي د سودان شته دي نو هر جنسي دلته موجوده ده افغانستان صحیح ده او د قطر کوم سی پورټ چې دی نو هغه د لارې دی چا سره تجارت کوي امپورټ ایکسپورټ افغان صاحب د اکثر امپورټ ایکسپورټ دی ترکی سره شته افغان صاحب د درې پورټ لري چې هغه لومبۍ پورټ ده رویس پورټ ده چې هغه د ایران ته نږدې ده د حمد پورټ ده چې هغه د دوبۍ خونه ده او د سلوا بارډر لري یوازینی بارډر ده چې د سعودي عربیا سره دی لینډ بارډر لري او بل لار نه لري ده طرفه سمندر دی زمکنۍ لاره یوازې د سعودي عرب سره بالکل صحیح ده او په دې مې پوهه کا چې په قطر کې نور داسې د ښکلا ځونه کم دي که کم ټورسټ راتله غواړي زمونږ خلک راتله غواړي نو چرته هغه ویزټ کولی شي افغان صاحب دې تللی شي دی کولی شي انشاءالله هر ټورسټ دلته سوګواکیف ته موږ راغلي یو نن انشاءالله د دې نه پس به ځو لوسیل ته او لوسیل سیټي به هم انشاءالله ګورو پورنیش ته به ځو د خیره دفنه ته به ځو د خیره افغان صاحب صحیح او خلک ډېر یادوي سعید هغې دپاره یو ښایسته یو مضبوط ګاډی پکار ده هغه لږه فاصله ډېره ده فاصله ډېره ده او قطر نسبت غرونه دي افغان صاحب او قطر نسبتا وړوکی ملک دی که نه جی افغان صاحب د آبادۍ او د رقبې په لحاظ سره افغان صاحب صحیح قدرمنو دا زمونږ په قطر دوحه کې ایرانی بازار د هغې هغه انډیجنس کلچر یا ځایي کلتور هغه مو درته ایکسپلور کو دلته به تاسو ګورئ ګیر چاپیره دا ودانۍ چې دي یا ارکیټیکټ چې دی یا بلډینګز چې دي دا ټول هغه پخوانی طرز تعمیر دی واړه واړه ریسټورنټ جوړ شوي دي کیفیز جوړ شوي دي دلته د ګاډۍ والا دلته واړه واړه دکانداران دلته دا ټول په مجموعي توګه خوشحاله دي او هر ماښام د لکو خلک راځي او د دیو یو تود کاروبار روان وي بیا دا ودانۍ تاسو کتی شئ بلې بلې پکې هم راوتي دي دلته د دې ځای خلک په خپل کلتوري کالو کې هم ګرځي او د بهرني هیوادونه خلک هم په خلاص مټ باندې په ډاډ زړه باندې دلته لګیا دي د دې سیلګرۍ نه هم خوند اخلي او بیا زه به آخري خبره دا کومه بیا به در سره د قطر دوحه نور زونه هم درته ښیمه چې د دې ځای خلک د ایرانی بازار د دغه لوی ګڼې یا سیلګرۍ یوازینۍ مدعا دا ده چې دوی دلته خپله اقتصادي ونډه یا معاشي توګه باندې ځان څنګه مضبوط کړي ټورسټ څنګه ګریب کړي ځکه ټورسټ د ځان سره کیپیټل راوړي سرمایه راوړي او هغه دلته سرکولیټ کیږي نو دوی ورته دا پخواني څیزونه چې دي نو دا خوندي کړي دي د پخواني څیزونو نه مطلب دا دی لکه زمونږ په سوات کې هم بودیسټ ریمینز دي زمونږ تختبهي کندرات دي داسې نور ډېر څیزونه دي خو تاسو ګورئ هغې نه واقعي موږ کندرات جوړ کړي دي او دلته د دیو کندرات چې دي نو د دیو په معاش کې یو ډېر فعاله کردار لوبوي باید چې سیلګرۍ ته یوه ښه لاره را جوړه کړی شي او هغه زمونږ د معاشي مجموعي خوشحالۍ ذریعه وګرځولی شي د قطر دوحه ایرانی بازار نه دغه سټیزن جرنالیزم پای ته رسي ښاد آباد او بریالي اوسئ